تاسو یې پیسې استعمالون تاسو یې پیسې باندې کې کومره لون پکې څومره روپۍ پکې نو مکمل تور باندې به ختميږي د 30 سپتمبر باندې مکمل تور باندې بهر څخه ختميږي که تاسو هم پکې پیسې پرتی نو مکمل تور باندې زر تر زر راو باسي کنه وړګي ارسو ملګر تاسو ته پته سټیټ بانک چې د نوټیفیکیشن جاری کړی دی د کومه ایزي پیسې والا چې نو دوی ته ویل کنه چې تاسو چې د خلاف ورزي کوي دا نوټیفیکیشن وته جاری کړی چې 30 سپتمبر پورې مکمل تور باندې دا اکاونټ چې نو ختمي ملګر هغه اکاونټ یې کړی دا کومه چې په اکاونټ تاسو جوړ کړی په کوم شناختی کارت باندې چې په هغه شناختی کارت باندې تاسو کوم نمبر آزاد کړی نو په هغه باندې به دوه باندې بکی که وس تاسو بل نمبر استعمالوي او بل شناختی کارت استعمالوي نو مکمل تور باندې بس تاسو اکاونټ چې نو وړګیا مکمل تور باندې کوم روپۍ بکی نو مکمل تور باندې به دا ختميږي نن ځان خبر کړئ سبا چې 30 سپتمبر ده او مکمل تور باندې بس تاسو ورڅ ختميږي 30 سپتمبر پورې مکمل تور باندې خپل کوم پیسې دي نو یې پیسې نه راو باسي ځکه کنه تاسو روپۍ مکمل تور باندې وړګیا ځکه کنه که تاسو هم ځکه کدي چې تاسو استعمال کړی کنه که تاسو د شي پیسې خپل جوړ کړی چې پردیش نغتی کارت او پردې نمبر لکه په یو شناختی کارت هم جوړ کړی خو نمبر چې په شناختی کارت نه راځي چې په بل شناختی کارت باندې راځي چې نو تاسو چې کومه یې پیسې ده نو مکمل تور باندې کومره پیسې بکی نو مکمل تور باندې تاسو پیسې ختم شي تاسو پیسې لاړې نو زر تر زر چې ده نو خپل یې پیسې نه پیسې راو باسي او کچرته دا هم کړی نو خپل یې پیسې چې ده نو چې په کم شناختی کارت باندې نمبر راځي کړی په کم شناختی کارت باندې جوړ کړی نو په هغه باندې خپل یې پیسې چې ده نو هغه جوړ کړي وست د سټیټ بانک دا نوټیفیکیشن جاری کړی دی او که تاسو د سی وی نو تاسو مکمل تور باندې وړګیا پیسې مکمل تور باندې ختم شولې نو اوس چې بانک اکاونټ جوړوي کنه نو بانک اکاونټ کې هم د څه مسله ده که تاسو کم شناختی کارت ورکړی نو هغه شناختی کارت چې کوم نمبر راځي نو هغه به ورکوي کنه تاسو بانک اکاونټ اوس هم نه جوړیږي ملګرو دا چې دا خبره د نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ کنه اسی نه چې ګورې بل ورځ زمونږ د پښتنو ته دا قصه را نشي ځکه چې نن سبا ل 100 روپۍ چې دا غټ شي ده او که تاسو نه لاړ شي کنه غټ نقصان هم کیږي 100 100 دا روپۍ چې نو خامخا اوس په پیسې کې د خلکو سره پرتی همیشه چې نو خلکو ته لګي او خلک یو تر لګي په اسانه باندې کیږي نو زمونږ پښتانه چې نو یې پیسې ډېر استعمالي نو زما ټول پښتنو ته خواسته چې ویډیو شیر کوو ځان په دې خبره باندې پوهه که روپۍ دی پیسې کې نو مخکې زره تر وباسه کدي چې یې پیسې دی جوړ کړي او که په خپل شناختی کارت په خپل نمبر باندې نو بیا څه مسله نشته ده بیا ان شاء الله ستاسو پیسې محفوظ دي هیڅ مسله ده نشته سبا 30 سپتمبر ده که چا سره د شناختی کارت او بدل نمبر وي بدل شناختی کارت وي بدل نمبر وي نو بیا مکمل تور باندې هغه پیسې وړګیا نو زما دا ویډیو پیغام ضرور شیر کړئ د نور ویډیوګان لپاره زما د چینل ضرور سبسکرایب کړئ